أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او درشمه برایت د سورې شورا زموږ اساس درس د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سیرت دیجه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلور کلو یې پنځه کلو په عمر باندې د خپل والدې سره د مدینه په طرف باندې روانو یا د عبد الله صاحب زیارت لا او یا د رسول الله د ماماګانو خو ده د یو مشاغله کې سره دلو په دې مزمنس کې دغه مور وفات کېدل امینه بیبي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام پرورش دغه نیکه عبدالمطلب صاحب لپاره شو دغه سره تقریبا سلو اتکاله 2 میاشتې ولس ورځي چې په دې مزمنس کې هغه وفات شو لاړو د رسول الله تربیت د ابو طالب په قبضه دغه پلاس کې شو تر دې پورې چې د 12 کلو په عمر باندې شو د رسول الله تر د شام په سفر باندې روانو د رسول الله د خو نړیر اصرار وشو چې زم تاسو سره زما هغه له د کشر نشیتلې وینه زم دغه د محبت نړیر متاثر و نظام سره روان کی په دې مزمنس کې د بصره علاقې شکل رسیدون او الته یو راهب سره د دې دوړو ملاقات او د رسول الله بیرته واپسی چې د اخر زمانه نبی له يهودي ونه وجني دې جبره مسله شوی و د نبی کریم علیه الصلاه والسلام څخه څه صفات موږ دا بیان کړیو چې کله به د ابو طالب د زامنو سره کېنو سو بډوړې باندې نو هغه به ماړم شو او ډوړې به اضافه پاتم شو او الله نبی به چې کله سره نو دغه به بیکار نه کېدو او وګي هم پاتې شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله سره وچته دونو د سترګې به تورې وي او سر به ورته غواړو قناعت ولا انسانو که چا بچی ورکه خړلو به کې شی ورنګ نو په ورځ شپه شپه بنارو پنار باندې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو خاصه صفت چې نن درس کې شروع کیږي الصدق محمد رسول الله په ټول عمر کې چې دروغ نه ویلي رښتینی انسان تر دې پر ورویت کې دا راغلی چې مؤمن انسان به بخل وکي میدان د جنگ به پری دی خو دروغ نه وایي چې کله انسان دروغ شروع کی وي دا سړی په خپل امام باندې ویریږي او قران کې رب العالمین د منافقانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې ده به ما کانوا یکذبون منافقان انسانان عقدی شی به همیشه دروغ وایي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه څوک چې رښتیا وایي دا به د نیکی په طرف روانيږي او څوک چې د نیکی په طرف روان شي دا به جنت درسيږي یعنی رسول الله مقصد به حدیث کې دا چې همیشه رښتیا وایي انسان چې دا خبره بزان باندې لازم کی چې زب د مخ کې څومره دروغ ما ویلي دی الله دا غینستا دا غیب مبارک ستانه معافي غواړم انده به شرط هم دروغ نه ما د دې انسان خیرونه د برکتونه ته به ګوره د دې په عمر کې د دې په اخلاق کې او په معاملاتو کې دا قصب کار دی نو د رسول الله په صفاتو کې یو څو مزیدار صفات دا چې دا صادق انسانو دشمنانو دا منل چې دا رښتینی دی دروغ نه وایي والفضل ما شهد به الاعداء کمال دا چې سبب د فضل باندې دشمن اقرار وکړي د مکه مشرکانو نه بچا د رسول الله برکت پوښتنه چې دا څنګه انسان دی دا ډېر صادق انسان دی رښتینی انسان دی یو صفت دی دا د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام بل صفت دا چې خیانت نه ځان ساتو خائن نو بیا خیانت برابر خبره ده کاغه رب العالمین په حق کې او کاغه مخلوق په حق کاغه په یو عہده کې کې په یو منصب کې کې په یو خبره کې بده ټول کې رسول الله د خیانت نه ځان ساتلې دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د منافقانو په علاماتو کې دا خبره ذکر کړې ده چې کله هغه سره امانت کې خود لشي د خیانت کوي او رسول الله فرمایي چې قیامت په علاماتو کې یو علامه ده چې دا په امانتونو کې خیانتونه شروع کېږي د شي 32 پیر رواني لکه انسان چې په غنیمت باندې راځي رسول الله شرط خیانت نه لري کړی د الله د نبی په صفاتو کې بل صفات دا چې اشد الحیا ډیر انتهایی حیاناک انسانو تر دې پورې بعض روایتو کې د شي راغلي دی اشد الحیاء من العذراء فی خدرها یو زنانه شراب د خپل کوټنۍ کې ناشتي او هغه پیغله زنانه هغه کې چې څومره حیا ده رسول الله کې د دینم زیاته حیا و دخل قران به تیرېدو وې د شي کیفیت باندې تیرېدو لکه انسان چې دا ګمان وکړي چې یو پیغله زنانه هغه چرته د پردو سره سره ملاقات نه وشي او هغه خلکو به د مخ باندې ورتيریږي نو څومره په کم کیفیت باندې روان شي ډېر انتهایی اوچت ناشنا لیکن د دې باوجود محمد رسول الله ګور ډېر بهادر انسان مشجع حدیث کې راځي یو ورځ په مدینه منوره کې د شوازه ولګي د وسه بلا رااله
څه مصیبت دي تر څو پورې چې مجاهدینو اصله راخستین او محمد رسول الله د بار طرف نمد شر روانو وی ویل چې هیڅ نشته خیر او خیرت دی بس قلار ود شي آرام وکي د څه نه کوي شرط وی هغه کې ځان پټ کې ملګر لوي چې لکه تاسو ګورئ څه چللې ملګری لا خبريږي نو تر څو پورې چې بیا صحابه اخ کلک مجاهدین هغه چې ځان برابرۍ لیکن رسول الله دومره اوچت کمال کړو چې بیرته راوم ګرځیدو علي بن ابي طالب فرمایي وی چې کله په میدان د جنگ کې په موږ باندې میدان سخت شو نو موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول چې به کوم ځای کې الله نبی دې انت ممزم ورسو هغه باندې به موږ خپل ځړ راډه کولو حیانات انسانو لیکن دغه باوجود بهادر او شجاع نظر ته نیم کې رسول الله په حیا باندې به تفصیلی بحث شوی دی حیا به دومره وا وی شکل به یو کار ولید او هغه به د په طبيعت برابر نه و مخامخ به انسان باندې رد نکوه چې لکه تا کې دغه نقصان دی او دا مسله ده او دا بلکې عام خبره به وکړه چې وی ویلې زموږ په دې ملګرو کې بعضې د خلک دي ما بالو اقوام سو وجره دي بعضې خلکو له څه کار دي خلکو دي چې د کارونه کوي هر سړي به ځانو پیژني چې لکه زې مو دا کار میکړي سبب دا کار نه کوو دومره وشته انسان حیا به سره ویلې شي امام راغب رحم الله لیکلي دي وانقباض النفس عن القبائح شرعا عرفا عقلا خپل ځان د دې بدو شینو نه ساتل کاغه عقلی بدوی کاغه شرعي بدوی کاغه رواجی بدوی ابن حجر اسقلانی فرمایي چې اخلاق په انسان کې پیدا کېدل چې د بدوی نه ځان وساتي او نیکي لر وړاندې شي د خلکو په حقوقو کې تقصیر تی ونیش شیخ جنید لیکلی دی رحمه الله وی انسان د رب العالمین په دې انعاماتو کې سوچو کې او به په خپل ګناهونو باندې سوچو کې د دین چې کوم کیفیت انسان لره عارف شي د حیا ده چې موږ څه کوو الله رب العالمین ته موږ سره څه کوي موږ سلیریش ګنټي اسلام مخالفت نه ملا تړلې او ته موږ باندې د قیامت کې یو بیره دانه مشروع کړي دی او د نعمتونو او دا حیا په انسان کې کله راځي یو دا چې انسان په خپل ګناهونو کې سوچو کې دیم د خپل عمل په تقصیرات او نقصانونو کې سوچو کې او دریم د رب العالمین انعاماتو کې سوچو کې څلورم هغه آیاتونه او احادیث وګوري چې پای کې د حیا فضیلت ذکر شوی دی او پنځم چې کله عمل سره د الله د پاره کوي حدیث کې رسول الله فرمایي چې کله حیا د ایمان شعبه ده کله وی شي حیا ټول خیر دی د شي اخلاق په انسان کې راشي شغله بد کارونه سره ور باندې منش نبی کریم علیه الصلاه والسلام کې کیسه صفت دا اذا ذهب المذهب کله رسول الله چې خپل ضرورت پوره کول ډیر لري بلاړو صحابه فرمایي دومره بلل لاړو چې زمونږ د سترګو نه بالکل پناه شو شرط هم نږدې ضرورت پوره کړي نه دي د رسول الله د پرتګال شرط هم د ملګرو لیدل نه دي یو ورځ وې صبات تقومن د شو جدا غو کندرو انت خپل ضرورت پوره کول حذیفه ابن یمان ان شاء الله ودرو دی خو جلکه دی خو سوګرانش نور ډیر لري تل انتهایی حتی تر دې پورې سلف دام لیکلي دي وی چې کوم انسان او د سماته وکي او به د خپل بردوګاک پلاس کې رانیولې او د سر رواني وي د دې انسان شهادت او گواهی نه قبلي مردود شهادت ته د مروت نه خلاف کار وکي چې د باغې خپل ضرورت پوره کوي به بردوګاک په لاس کې نیولې او په دې خور روان دي د محمد رسول الله بردوګاک شرط هم شاهد لري نه د سره بچا نه لیدل دومره حیانات او دومره شت خلق حدیث بخاری کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وې د ټول انبيانو دا خبره فاتې ده چې انسان کله حیا پری دي څه کوي به هغه دي کوي دغه حیا د شمو تاسو د شراګیر کړیو د نیکي په طرف باندې دعوت او د بدوی نفساتي د غلطو حرکتونو د غلطو خبرونو غلط ځل الله سړلونه انسان کې کیفیت راشي شغله به وړاندې کېدل نشي حاصل لا چې محمد رسول الله کې ډېر ښه اخلاق دي قران کې رب العالمین فرمایي ته د وشت اخلاق ولید عائشه رضی الله عنها قال صحابه کرام را لوي ویل یا ام المؤمنین د رسول الله اخلاق سړي وکانه خلقه القران دا قران ټول د رسول الله اخلاق ما فکوا ځان ما فی عادت کا توحید خلق را بلانه کې را بلد جاهلان نه مخاړه منځونه کې پابندي کوا د وشت ایمان والو به پیدي مجلسونه نه کول د خپل عورت حفاظت کو د امانت ته حاجت ساتو د لوس پابندي کوله د مانزه حفاظت کو خلق د خیر تمل لرله شابه شوري د شریله امت سره رب العالمین آیات شو کیسه اخلاق ته صادریده په شی بدنامه نه لګوله د دوستانو مابین کې جدائی نه راوسته مصیبت به شور باندې کله راغنه صبر به کو چې کله به نعمت په وشو شکر به کوله د خلق بزرګونو کې د رسول الله محبت پروتو گاونډي ته خوشاله د شي امام چې چرته دروغ نه دی ویلي پاک دمن انسانو معاملې کې ډېر نرمي کوله تر دې پورې
یو زنانه چې کله حتی د غلامانو دعوت به قبول کړي د زنانو د وینځو دعوت وینځو اشاره ورته وکړه او چې خپل مجلس نه وې دي چې مې سره کار دی چې ال تر ویل دي فوران دی رسول الله ورته ویلې زه بس ته حاجت پوره کوم چې بکم ځکه ته غواړې چې تاسو راغی زلزم د څه نه کولې چې دا ځم مېره ما زه په دې چې ناسه مجمع خو د ګارد ولاړ او څوک در پریدینو کو څوک راځي هغه دی وی او هغه ټیل وی راټیل وی معنا د محمد رسول الله کې استا اوچت جامع اخلاق دي قران کریم ټول رسول الله اخلاق نبی کریم علیه الصلاه والسلام د 12 کلو یا د 15 کلو په عمر کې دی چې په دې منځ کې واقع وشو چې غیر ویل شي حرب الفجار توجه حرب الفجار څه معنا حرب معنا جنگ او فجار معنا د نافرمانی عربو کې دا مسله و چې رب العالمین په دې څو میاشتو کې ذوالقعده ذوالحجه محرم شوال د حج د کوم موسمونو په دې کې د جنگ جګړې قتل او قتال نه منشي وو چې دې کې به تاسو دا شی نه کوي ترڅو د حج نه شو پاره باندې خپل حج پوره کړي په کده شو ولا نعمان ابن منذر دا د عربو یو بادشاہ د عراق د مکینه ال تلاړو وې د سمال راولې ګره د اوقاس میلیلا او د هغه مال مشری شه دا عروه ابن رجال یا عروه الرجال ورکړه ورته ویل چې زما د مال وېسو د اوقاس په میله کې خرج کا انت لارشه هغه دا ډیره کوي کله چې د میلیلا راغلو په دې کې عربي او براس په نامه باندې په دې انسانانو کې بعضې د انسانان دي چې هغه غواړي په یوه کې قتل او قتال او جګړې شروع شي د خلکو په طبيعتونو کې دا مسله ده رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام بعضې انسانان د خیر چابین دي د شر کلبونه دي او بعضې بالعکس دي د شر چابین دي او د خیر کلبونه دي بعضې انسان چې کله مجلس سره داخل شي نه متصل جګړه جوړي شي بعضې د شي چې جګړه او قتلونه شي لکه دا چې کله راشي څه جوړه وشي دی براس په نامه باندې سړی دار او چت شو او عروه الرجال یا عروه ابن رجال دی اوجل او قتل کی ایسه وتکې دوه خبر لا د عربو مشرانو له دا خبره وکړه چې ای خلکو ګوره ما خو قتل کړی دی ګوره د شنه چې تاسو به غیر نشئ زه تاسو حرام لنه نوځي تختې حرام نه چې کله وسړی داخل شونه به پاګې باندې چا بحث او جنگ او قتل قتال نکوه د عربو چې څومره مشران واغ ټول د میله پرې خو د تجارتونه پرې خو د لاړ په دې حرام ونه واته د قیس ابن غیلان چې د طائف نه قافله او قبيله وا رالل مصالح تشکیل ورکړ نعمان ابن منذر چې کار شوی د تاسو د سړی وجه ورشي چې کله بیت الله لرارو د عرب ټول په دې حرم کې دنه ناسو بار نه راوته ډیر انتظار ورته وکي خو انت ناسو اخر ورته ویلې ویرا روان کار موږ تاسو جنگ کوو وس تاسو په داخل د حرم کې راوځي نو موږ هم در باندې حمله نکوو ګورو به وی سیده دوی شلاړه عرب خپل اسلحه برابر کړو دوی برابر کړ روان کال چې څنګه راغی جنگ جوړ شو دوره سي پاول کې د قریش کمزوري شو لیکن مازیګر وخت کې رب العالمین دوی له طاقت ورکړي چې ایسه به خلکو باندې راوچت شو را بالا ډېر قتلونه به کې وشو جنگونه به کې وشو اخر به کې درېمګړې راغی صلح وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د 15 یا د 14 کلو په عمر دی او سفر مې یا د 16 کلو په عمر وی انبلو رسول الله فرمایي چې په دې جنگ کې من برخه خشه ور خپل ترون له مغشي ورکول او غي وشتل نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې جنگ کې ولې شریک شو لوی وجه پکې دا ده چې محمد رسول الله د جنگ ټریننګ یاد کی مجاهد نبی دی تورات کې محمد رسول الله یو صفت دی نبی الملحمه اق نبی چې هغه د خلکو نه کوکی تر شي هغه مجاهد دی عبد الله بن زبیر فرمایي وکړه چې څنګه مشرانو جګړه کوله موږ به زی بوتله په طرف باندې وځي کې کینه ولا مولانا د دشمن سره په میدان د جنگ کې لاندې وته تر څو پورې مال دا وکړي چې نزبازي د شي کو تر د شي چلاوا حتی تر دې پورې امام الحديث الباني رحمه الله او نور اهل العلم هغه دا فرمایي چې وسړي جهادي شیړي او هغه فلم د خپل کشرانو د زنانو لم چرته وکي پای کې بس ممانعت نه لکه عائشه رضی الله عنها رسول الله د دې حبشو جګړه خو دلی و چې هغه نه زبازي کوله تر څو پورې زنانه په دې اسلحه باندې پويش چې په دې کیفیت باندې بوشتل کیږي او د څه بنخ کیږي او د څه دفاع کیږي او د څه تعرض او د څه دا او د څه دا د رسول الله به مقصد داو چې دا ټریننګ شي مجاهد شي ځکه مجاهد نبی دی د دین ورسره د مؤخر علی شوال په دې مېش کې جوړ شو حلف الفضول فضول دا معنا چې بهترینه حلف ده د بهترینو انسانانو حلف المطيبين اقا انسانان چې هغه خوشبوینه لګولې وي یا فضول دا معنا چې ډېر څه کسان راجم شو چې دغه نوم فضل او دام فضل او دام فضل او دا د یو شی باندې قسم وکي څنګه قسم وکي
د یمن یو سړی راغی د زبید په نامه باندې هغه دلته په عربو کې مال خرج کی عاص ابن وائل السحمی د یو عربي او د مکی باشنده او د مال واخصو مسله خلاص شو وی ویل چې دا مال ما نه راکړه به تعالی پیسې درکم وی چې ډیر خلاص دې زبید به شکرتي طلب د مال کو چې مال مې د پیسې راکا ویننه درکوم سبا درکوم نه درکوم سبا درکوم خو بده کې ډیر وخوته اخر ورته ویل چې دا مال راکا کمال مال پیسې راکا که پیسې نه راکا د خپل مال راکا دی عاص ابن وائل السحمی ورته ویل چې نه مال درکوم او پیسې درکوم زل لاس د اخلاص څه کوي هغه وکا بعض انسانان دي چې هغه د ډاکی کوي دغه زبید لاړو دارالندوه قضیه چې قصي ابن کلاب جوړ کړو او د عبد الدار له وسپارلو چې حکیم ابن حزام تقریبا غالبا ورنه په 1 لک درهم واخصو ما ویرزه له په غیبه لک ملامتم کې خو وی ویل چې دا 1 لک درهم یا دینار ما فی سبیل الله وقف کړو دا غیر لپاره مې دا خرج کړو د دارالندوه ورغه زبید ورغه د عربو د مشران راجمه کړ چې یې بني مخزوم د ابو جهل د قوم او د قشم بني سحمه چې دی عاص ابن وائل ما د مال قبض کړی دی یعنی مال خپل مال راکې مال پیسې راکې د څه چل کې ظلم کړی دی او تاسو ما سره بده کې کومک وکړي اگر که زه بل ځای راغلم دی امن نه خو هیڅ هم د دې خبر باندې وګونه نه پوه اعتبار ورنه کې چې زه مسافر سره د څوک خبر لغوک دی کې دي کې کیسه کې نه لیکن دا دی او چې غره وخت ډیر او شاعر مو او د دې قریش او د دې عربو په سخت زمو بدی بیان کړه چې دا کمر خلک دی او دا خراب خلک دی دا د خلکو لمرونه قبض کوي به پیسې نه ورکوي به ایسو باندې خېټه ورچو دا به غیرت خلک دې زموږ سره دفاع نه کوي خدا خبرې وکړي عربو کې عادت دار چې هغه په خپل شهرت او په خپل عزت باندې ډېر سر ور کوي زبیر ابن عبد المطلب چې دا محمد رسول الله کاکاو دا د یو شاپ یو کور کې راجم شو ابن جدعان داغه به کور کې کېناست او قسم وکي لاسونه دي خلکو له بیعت کو ورکړه چې یا به د دې شړې کومک مونږ کو راځي چې کوم ځای کې مسافر سره راځي کاغه د بار ملک او کاغه د مکی والے چې چاور باندې ظلم وکي مونږ به دغه انتقام اخلو یو سره بیعت وکي بل سره وکي بل خطور سره وکړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره دې مجلس کې شریک او ډېر کوم مجلسو چې د غریب دفاع وکړو او چا چور باندې ظلم وکي د ظالم مقابله وکړو مال به دغه اخلو دي شړې به ورکو د دې عاص ابن وائل خپل ور الاول د مال نو ورکو خو چې کله زور باندې راغی مال ورته تسلیم کی د عبد الله ابن جدعان په دې کور کې د فیصله وشو دا مالدار سړیو څنګه مالدار شو دا ودا په خپل وخت کې ډېر غریب و د پلار ایسه دا وشو د ځان نه جدا کی چې 1 روپۍ ګټې نه لیکن قرضونه په ما باندې راړي زله دي څنګه ورکېګا دی عبد الله ابن جدعان باندې دا ژوند ډېر سخت شو د شي ارمان وکي چې الله ما ملکا دا سره کوم ژوند شوس پلار د کور وشړل ما مال نه راکې څوک مال قرض نه راکې خو روانو مقصد دا و چې د شله وزما تر څو پورې وزمره ما مات کې یو مارو کامر باندې وړم یې سمې وجني قتل مکی دا کار وکي مې په دلار کې روانو چې درې ورغه یو غټ ماري ول د تکسر مار پروتو نو دی عبد الله بن جدعان ویلي چې د دې مار خوانه ورسم چې اسمه وښنه عمر شمه دا شون په ما باندې ډیره سخت خودکشي کوله بعضی خلک په دنیا کې تنگ شي د بی دنیا د وجې ځان به وښني یا ځان مردار سندي واچوي تعمیر ځان وګرځي یا بل کارو کې یا بل د دې مار خوانه به کله ورته وي دا ځې په ځای باندې پروتو چې به ورنږدې شو به ځې په ځای باندې پروتو خو شي خوانه کله ورغه هغه د سترو زرو مارو یو شا سر زر جوړ کړی و او په دې ځکه دفن کړی و دا خبره وکړه چې په مرور د زمانه باندې بسرا شم یا بس مارا بچین راشي د استر زر بسان لو باسي لکه اوس د انګریزان په افغانستان کې ورې باز زینو کې د استر زر دفن کړی دي کله په شابه قبرونه جوړ کړی دي چې یو شی شابل چې کله عبد دا ورغه ابن جدعان وې دا سړی را واخصه او هغه خرڅ په پاغي باندې ډیر انتهي اوچت مالدار شو عربان براته د په دې کور کې به جرګه کوله ځکه مالدار انسانو او تر دې پورې د حجاجو خدمتونه به کوله غوله د شودو د پيو د ممیزو د کجورو د ټول تنظیم د حاجانو د پخپلا کو دا د ابوبکر رضی الله خپلوانو د عائشه رضی الله عنها خپلوانو یو ورځ ورته پښتنه ورته ویل یا رسول الله ابن جدعان دغه دې حاجانو ډېر خدمتونه کړې دي ډېر خرچي ور باندې کړې دي آیا په دې باندې بس اجر دل ملاو کړی شي کور باندې کړی شي رسول الله ورته الله نشور کړي وې د په دې ټول عمر کې هم د شنې دی ویل چې اللهم اغفر لي الله رب العزت معافي مال معافي وکړه هغه ورسې د پاره کوم چې د قیامت ورځ روان د پاغي کې ما معاف کا
یا په دې دنیا کې ما په تاسو پورې باغورس باندې ما باندې اسانتي راشي د دې وجنه عمل چې قبلي کې دغه باره کې څو شرطونه دي مخکې درسونه کې ویل شي وو اول پکې د توحید عقیده دویم پکې د محمد رسول الله تابعداري دریم پکې احسان عمل د الله لپاره څلورم پکې اخلاص دریا نه ځان ساتل پنځم پکې د مخلوق حق ادا کول چې پر دې حق د طرف کړي نه شپږم د ځان سره حسابي کول ووم په جذبه باندې عمل کول سستوب او عادت باندې بینه کوي اتم د ادب لحاظ کوي او نه هم باندې عمل کوي په دینت باندې چې پاغي دنیا کې الله ور باندې مال پیدا راکړي لسم د رب العالمین سره محبت ساتي یو لسم به عاجزي کوي او دولسم به د الله تعظیم پر ځل کې لري د الله محبت په قران باندې راځي په منځ باندې په ذکر باندې په خلوت باندې د الله د نیکانو بندگانو کې نسلو کې د رسول الله په تابعداري کې د الله لپاره مين او د الله لپاره ورانه خیانت نه ځان ساتل مجاهده کوله په دې کارونو باندې الله محبت سره راګرځي نو چون کې په دې ابن جدعان کې د توحید عقیده نه و نه د الله نه بخنه غوښتل عائشه بین رسول الله ویل چې د الله قرباني اجر نه تقریبا رسول الله د 25 کلو عمر له رسیدو چې کله 25 کلو شنه ابو طالب ورته ویل چې وراره اقتصادي مشکلات تعالی معلوم دي د څه چلو کا چې ته په سفر باندې روان شه شام نه لاړ تجارت وکا اوس موږ د حالات ګوري څومره مال چې موږ ټول په حاجانو باندې لګو دا څه بل مسله د ذریعہ رمضان هم نشته نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې تیار شو ویل شهیدا خو مال به کوم سره خو مال نشره به زړه خدیجه کبرا نه به منګه اصول کو دغه نبی والو دا مالدار زنانه وا تجارت نبی مال نور کول واغه په ګټه باندې مې ګټه بداغي شو نیمه به دې شو په دې باندې د عربو د عادت شروع تجارت خدیجه رضی الله عنها چې پوښتنه سوال جواب وکي چې رسول الله هغه د تجارت په نیت باندې وځي واغله خدا معلومه چې دا ډیر دیانتدار او امانتدار انسان دی که زمانه څنګه طلب د مال وکي زموږ د ټول مال ورکوم چې دا لاړ نو ابو طالب شه دراله او خدیجه له ویلي چې زمونږ دا وراره موږ په سفر باندې لګو د 25 کلو په عمر باندې کته موږ سمال راکی وې سید اسماء اعمال والی لیکن څومره ګټه شو شو که څومره مسله ده زه صرف ساده ورله دوه خان ورکوم اضافه شي به نشته ابو طالب یې مخ د خپل ورته دوه خان د پرچاله نه دی چې دا بده کې زیاتواله راولي ری والا وېزه سلور شو د اجاره د مزاربت نه ځکه قانون درته په مزاربت کې شی نه معلومیږي چې دومره پیسې زما او دومره ستا او په اجاره کې دا معلومیږي دلته د رسول الله سره اجاره ولګیدا مزاربت کې به دا خبره چې تاوان به بچای مال د یو دی او ګټه وټه دا بل کوي نو اهل علم دا فرمایي چې د دې ګټه نه به دا تاوان پوره کیږي که چیرته دوی تقسیم کړي و نه او که تقسیم کړي وای بالکل ګټه کړي نو به د مال والا تاوان وشي چونکی دا اجاره او په څلورو کارو باندې رسول الله روان شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تجارت ناشنا تجارت نور عربانو کې دا تجارت چې دي ځنه به پیسې ویوړي نو شام کې به شی واخصو به مکه کې خرج کی او رسول الله د دې جنم ځان سره مال واخصو الته خرج کی دغه ځنه مال راوړل دلته خرج کی دی روچه ته ګټه به رب العالمین ورکړه مېسره د خدیجه الکبرى او غلام د مشروان کې وزلات مېسره چې کله وسره په سفر باندې روان شو ډیر نشنا عجایبات ولیدل د رسول الله معجزات یو دا چې دوه ملائکو د رسول الله په سر باندې سورې کول سورې تعجب وکي مېسره ورې چې تاسو کوم ناشنا سره دی سور نور دی او دوه ملائکه یو بل سره دا وزري وجې کړی دی په محمد رسول الله باندې د پاسه لکه چتري غوندې روان ډیر ته متاثر شو او بل درې مې سره د شي اکرام کول ته به دا ګمان کول کوي مشروره سره د دې چې په عربو کې خادمان او غلامان دا ډیر د شي کته مرتبه کې ګڼل کېږي لیکن جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره اکرام کول کوي مرګري ورور چې سره رواني اېدینه متاثر شي دا سمره اوچت انسان دی منهاج المسلم کې د عمر بن عبد العزيز واقع ذکر کړی د تیل خلاص و نو ملما ویل چې زبر د تیل راوالم عمر عبد العزيز ورته وی چې نه زما په کور کې ملما دا کار نشي کولای وېزه خادم براجي کو هغه 15 منټه کې چې وسو د شوی هغه مراجي غوا خپل لاړو هتیل لاړو په دې کې واچول ورته ویل چې ته امیر المؤمنین ته څنګه دا کار کوي وې چې مخ کې لاړو ابن عمر بن عبد العزيز نه میدم وشرالم عمر بن عبد العزيز مو به چې کینه عمر بن عبد العزيز منو په دې کې څه کمیګه مخونه په کار نه چې په خپل خدمت وکړ لکه رسول الله به په خپل خدمتونه کول په دې لار باندې شان روانو عقب حیرا چې کوم مرشي او دغه په ځای باندې دغه بچي بل ملګری هغه ځای کې ناشته جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله ولیدو ځان له دعوت کې مې سرمو ورته ویلي دلته چې کله رسول الله راغی دی ونه لاندې کېناستو قسم یو کې ازمار په الله باندې قسمی چې په تورات کې موږ لیدلې دي
د اخر زماني پیغمبر چې راځي پاغه کې بدات علامات او د دې ونی لاندې بکینی هیڅ څوک د دې لاندې نه ستې مگر اول محمد صلی الله علیه وسلم لاندې کې نشو مې سره لې ویل چې دا وګوره د اخر زماني پیغمبري مکه ټول عربو د رسول الله نبوت معلومیږي جرجسو ته معلوم کې په دې کې صرف مې سره لا او په دې کې ناشنا کمال لري وې چې کله په دې غونډې باندې راوخته دغه دوه ملائکه باندې سورې کولو او هر کانه هر بوټه چې مالې دو محمد رسول الله سجده کوله دا خبره د مېسره په کې نورم پرې وتا انت چې کله لاړو تجارت کې دا غاک چې راځي هغه سره ډیرو ناشنا رویا په پراخه تندي او کچانه شی ماخل ډیر په نرمۍ باندې او کچاله شی ورکیم ډیر په نرمۍ امام ترمذی رحمت الله علیه د عبد الله ابن مسعود نه خبره نقل کړې ده چې کم سړی په دې لین دین کې نرمي کوي رب العالمین ودا جنت لور داخل نبی کریم علیه الصلاه والسلام د چا بارے کې دا خبره کوله چې په خاص زمانه کې وسړی مړ شو الله رب العزت ملائکه له ویل چې تاسو وګورئ دا عمل نامه کې ویڅ شم نشته وی به مو ګورئ چې نشته پکې صرف دومره شی چې ما په چا باندې قرض وقت بچي پورا شون به به ماستر نشه ما وی زبل مېش کې به راکې به بل مېش راکې پم دې کې سمور شو کله مې ورته ما پون کې کله اکثر یې شکل لګ وی رب العالمین به وای چې زما دې بندر دې بندگانو سره دونه نرمي کړي زړه لایق هم چې دې بندر سره نرمي وکم ایسه تاسو د جنت لبوسه رسول الله فرمایي علیه الصلاه والسلام رښتونه تاجر امانتدار چې هغه په تجارت کې درواغ وغیرہ دا خبره نه کوي په ورځ قیامت به رب العالمین د انبیو سره په صف کې راځي تصور او شت کمال دی دا یاد ساتي چې کوم دکاندار هغه په دې لیندن کې ښه اخلاق استعمالي خلک مرتضی تر چې خلکو بجونه کې رب العالمین دا محبت دا ورچوي او چې کوم سړی هغه کنزل کوي تنگ دستي تنگ زړی چې لکه په ما باندې د عمل راکته کې وشه اخلنه او دا وزبر د چیرته الماری کې کېدم چې خسره غوول به دی ویل چې نه اخلم او یې اخلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا کار نه کوي په پراخه تندي باندې دا کار کولو بیرته تجارت را روان شو تاجران چې کله وګرځیدل خدیجه کبرا له چا ویل چې محمد رسول الله راغی هغه د چوچت بلخانه له وختله نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې لار باندې روان دي دوه ملائکه قرباني وزر د شنیولې دي خدیجه د نور زنانو आवाज کې ودل تراشي محمد را روان دي علیه السلام او داغه په دې سر باندې دوه ملائکه بره وزر د شنیولې دي وېدار دي شری ګور ډېر اوچت کمال دی د خدیجه په دې کې رب العالمین نشه محمد رسول الله پیدا کی مال شکل راو ډیره ګټه ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه د 25 کلو په عمر باندې دی نفیسه ابن منیه د یو زنانه و دی خدیجه کبرا ورته راولې کله ورته ویل چې محمد رسول الله له وجه واده نه کوي کته واده کوي ګوره خدیجه سره واده کوي خدیجه ډیره مالدار زنانه و ډیر خلکو په جرګې کړي وی چې نه پلار ور کړی نه و یو خو سروي کړو په عمر باندې و وې دی وخت کې زور واده نه کوم بخاری زنانه ما دا خدمت دا شینه بیرت کول دا نفیسه ابن منیه چې کله رسول الله صلی الله علیه ورته ویلي حلا تتزوج ولی تو واده نه کوي مالک لا تتزوج ولی واده نه کوي نبی کریم علیه السلام ورته ویل غریب ما واده خو سبا نه کیږي دی ورته ویلي وته د زنانه نه کوي چې هغه ډیره مالدار ده ډیره حسندار ده ډیره د اوچت نسب ولاده چې خدیجه کبرا ده رسول الله ورته ولینا زمي وکم هغه به چرته ما سره واده کوي ډیره مالدار ده ډیره د اوچت نسب ولاده ډیره قیمتي زنانه ده او ډیره خلکو زمانه مکه به جرګي کړی دي چاله ور کړی نه ده وېزه سي چې موارم څه به تا وکم وېخه ترونه ویلې ابو طالب او حمزه رضی الله عنه د دوړه د خدیجه کبرا خو وراله نبی کریم علیه الصلاه والسلام له جرګه ور باندې وکړه هغه ویل چې زبر سره نکاح کوم په دې شرط باندې چې مال به شلو خان راکوي شلو خان ورته په مہر کې مقرر کړو او خطبه چې د ابو طالب ویلي قانون دا چې په نکاح کې باید اول خطبه ویل شي دغه نور سبه خبره وشي زموږ بری خلکو کې د عادت دی اول نکاح وتړي دغه نور سبه خطبه کوي د جمعې فرض باندې اول خطبه خلک کوي کنه اول منځ کې به ورسره خطبه کوي اول خطبه د ورسره منځ سنت طریقه په خطبه کې دا ده چې اول به خطبه وایي دغه نور سبه خبره وکړي چې پلانې د پلانې نور په مقابل د دومره مہر کې مدله په نکاح باندې ورکړه د خدیجه کبرا سره واده وشو چې کله واده وشو د دې خدیجه رضی الله عنها ډیر ناشنا فضائل ورسره ان شاء الله د رسول الله د بیان مبارک راځي نظر تنعیم وغیرہ باندې ذکر کړی دي او د شریعت کتابونو یو خصوصیت دا ده چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې په عمر کې چې کله دا وسره په نکاح باندې واخسته بل زنانه چرته ونه کړله رسول الله 25 کلن دي او خدیجه کبرا د 40 کلو په عمر باندې ده لیکن محمد صلی الله علیه وسلم د خپل ځواني ټوله دیره تیر کړ ډیره کمالي زنانه و د رسول الله د تربیت وکړه لګره بچي وجه دا چې رسول الله د 500 کلو په عمر د مور را پاتې شوی د دوا میاشتو په دې حمل باندې او چې پلار وفات شو
اته کال دوه میاشتې ولس ورځو چې نکي وفات شو نو ډیر د شو ناشنا کیفیت کې پیدا شوی دی. الله ورته د مشه زنانه په نکاح باندې ورکړي چې د مرغونی تربیت وکړي. ډیره تسلی به ورته ورکوله. نو د خدیجه رضی الله عنها په نکاح کې بل واده چرته ونه کی. دویم ناشنا کمال پکې دا دی اولنې اق زنانه چې په محمد رسول الله باندې په زنانو کې ایمان راوړي دي. زنانه ډېر قیمتي مخلوق دي. په اسلام کې اوله شهیده هغه زنانه د سمیه رضی الله تعالی عنها د فرعون د خونه اوله شهیده چې ماشطه دغه نور سره بل شهیده چې اسیا بنت مزاحم. او په زنانو کې چې اول ایمان رسول الله باندې راوړي دغه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها بنت خویلد. درې مخې دوه خوندانو یو عائز او بل حاله درې نبی کریم علیه السلام او بل نشه مسله پکې دا ده د رب العالمین د خوانه په خدیجه باندې سلام را لګل شوی دی. جبرئیل راغی او رسول الله علیه ویلي چې ستا خوانه به زنانه راځي خدیجه پاغي باندې د رب العالمین د خوانه سلام دی. الله رب عزت په هیڅ هم سلام نه لګل مگر پم دی او د شورته وایا چې رب العالمین په تابانه سلام را لګل او د سلام نو ورسا الله رب عزت تعالی په جنت کې د ملغلر نه یو بنگله جوړه کړی دا چې نه به الف ستړي کیږي او نو پکې شور وي. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یولس بیبینه وی لیکن کله چې رسول الله پاتې تقریبا 9 زنانه د نکاح کې وی په دې کې 15 قریشي او د څلور عامي د يهودي او سوالم نه مغربینو نعوذ بالله من ذلك چې رسول الله خو خواهش پرس انسان دی ولس بیبینه ولي کړی دي. اعتراضونه پر رسول الله باندې په قسم حالات کې کوي. کله دا خبره کوي چې ګوره دا سره کوم سړی دی دین د شي دین راوړی دی سخت دری سړی دی او دا چې د خلکو کې دهشت او ډار خوري د قتل او قتال نه بل کار نشته او دا کار دی او دا کله د مسلمانانو کې د ظاهر پیشکاری کوي یا رسول الله خواهش پرس انسان ولس بیبینه کړی دي. او حالان کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین د سلوریم سره ځوانانو زور ور کړو. په دې وخت کې په کار د شډيري بیبینه کړی وي لیکن په دې ولس بیبینه باندې چې رسول الله صبر کړی دا د رسول الله انتهایی صبر دی چې کړی دی. او بل دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام د رب العالمین دا دومره بیبینه ور کړی خو الله ور کړی زما ته پیسه ما ته پیولې خپکیږي د الله نبی او رب العالمین ورته دی ولس بیبینه ور کړی دي ستا پیسه زما پیسه. الله په خپل نبی باندې قسم رحمتونه کوي. قرآنی ور کړی دی منصب د نبوت ور کړی دی د بیبینه ورته جایز کړی دی. ما تر پر د څلور جواز سره اضافه نور نشته. زړه دی انسان باندې خورینه او بل که چیرته دا خواهش پرست په کار دا چې پیغلی زنانه کړي د رسول الله د الله بیبینه ټوله کونډه وي. یو بیبي په دې کې عائشه رضی الله عنها هغه پیغلا و. هغه څنګه غالبا د هجرت نه 3 کال وړاندې په لسم کال د نبوت باندې د دې کوژدن پر رسول الله باندې وشوا او به په دویم کال د هجرت باندې دا واده شو د 9 کالو په عمر باندې په 9 کالو کې به یو ماشوم نه څه خواهش پرستی وشي هغه به شرط خواهش پوره شي. رسول الله چې کله وفات کیږي تقریبا 13 کالو په عمر باندې پاتې را. لیکن مقصد پکې دا دی چې د عائشه رضی الله عنها تربیت د رسول الله په دې کور کې وشي او عائشه هغه وچه د زنانه ده ام عبد الله د نبی کریم علیه السلام پیغله بیبي د 13 کالو په عمر باندې وفات شوه. د عرش د پاس رب العالمین د دې برائت کړي د رسول الله په بیبيانو کې پیغلا د دې په نوبت کې رسول الله پات شوی دی. اخر وخت کې د رسول الله سره د دې په غي کې د دې لاړې د رسول الله سره وځي شوی دی د مسواک په وخت کې د دې په دې کوټه کې دفن دا اول خلیفہ لور یو نشه کمالي زنانه ده ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها. غالبا په ولسم د رمضان باندې د شنبه په شپه باندې وفات شوی ده. جنت البقیع کې دفن ده جنازه ور باندې ابو هريره سب کړی ده. تقریبا 12 احادیث ټول نقل دي. نو دا سوال د خلکو به زیاده چې رسول الله خواهش پرست ډیری کړي دي. دیم د ډیری زنانه پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې بنیاد باندې کړی دي چې رسول الله د ټول امت ذمہوارو. الله رب عزت د زنانه په نکاح باندې ورکړي تر څو پوری دا سره په دین کې شریک شي د دین دین زده کې او به د نور خلکو ډیر په اساني باندې نقل او بل نشه کار داو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام با هغه د ذات زنانه په دی وجه باندې وکړي چې عربو به زوم د شي عزت او اکرام کول کده خپل بچي الا الموده في القربى. قران کې غالبا سورې شورا کې الله دا ویلي ده. معنا دا چې تاسو سوال نه کوم مګر خپل مابین کې خپل ولی کوي یا اسمار خپل ولی لحاظ وکي یا هغه کارونه وکي چې باغی باندې رب العالمین له ورنځ کېږي چې هغه تهجد کوي سجدي کوي دعاګانې د الله نه غواړي نفلونه کوي قران سره تعلق لري صدقې کوي جهادونه کوي اخلاص کوي په ملائکه باندې ایمان راوړي منځونه وکي زکات ورکي پنځیو باندې نیک عمل. نو د زوم بده شي اکرام دې کول لکه د بچي تر څو پر رسول الله په تایید کې داخله ګذريږي به عربان. کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام زنانه په نکاح کړي دغه د مور او پلار د اکرام د وچی لکه ابو بکر ام رومان تا
دا د عائشہ رضی الله عنها مور پلار و لیکن د عائشہ سره چې په دې وخت کې د نکاح وکړه ولې وکړه ستر د دې لپاره چې ابوبکر خوشاله شي او کله د زنانه د خوشحالي د پر رسول الله وسره وعده کړي لکه ام حبیبه دا چې کله حبش ولار د دې خاون چې د ایسه کافر شو نصرانی د دې خپل بيبینه طلب وکړي چې تم راشه نصرانی دین لا راوړه وما پر رسول الله باندې ایمان راوړي زنه نصرانی څخه کوم زه اسلام بچي نبی کریم علیه السلام د دې د غیرت چې وکړو د هغه سره نکاح وکړه نجاشي پاچا لوي ویلې چې دیلا څلور سو دینار ورکړه تقریبا درهمه دینار تقریبا دغه 3000 درهم جوړیږي شاوخوا نجاشي بادشاہ چې کله دغه نکاح وکړ رسول الله لدای په مہر کې ورکړه خلکو چې دې ورته وی کینې تر څو پرې پتا شو مله خوراک کو ځکه دا قانون دی چې سړی نکاح وکړي نو باید څه خوراک په ملګرو باندې وکړي ام سلمہ په دې مناسبت باندې په نکاح کړ چې دا د ابو سلمہ خزوا د رسول الله رضی ورندار وا او نبی کریم علیه الصلاه والسلام انا ابو سلمہ دا د سویبی اولاد ورزئی د حلیمه سعدیه د رسول الله رضی الله عبد الله یو خور شیمانو می د بل نفیسا اما د سویبین رضی الله چې هغه ابو سلمہ او چې کله هغه وفات شو نو ام سلمہ په دې مناسبت باندې واسه چې داس ما وردار ده تر څو پرې دا خوشاله شي پیغمبر رسول الله په دې مناسبت باندې نکاحونه زیات کړی دي او بل نشه کمال په خدیجه کې دا دی چې د رسول الله د ټول اولاد د خدیجه نه الله پیدا کړی دي اول نه بچی چې قاسم او قاسم د نبی کریم علیه السلام اسم کنیم ابو القاسم څوک دا شپږ مې شو په عمر باندې وفات شو څوک د 15 یا د وکړو په عمر باندې او بعضي انسانانو په دې عمر کې وفات شو د په اسمانه سوري کولای شو د رسول الله اسم کنیم ابو القاسم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نوم او د نورو انبیانو نمونه دا سړی په دې ځمانه کې خودلې شي په بچو باندې کې خودلې شي اما اسم کنیه د رسول الله سره نشي خودلې لیکن امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې دا د رسول الله په حیات پورې خاص وشکل وفات شوی کې سړی په ځمانه ابو القاسم کې د موسیقي خوي شي د ملائکه نمونه سره به په ځمانه کې نه دي امام مالک رحمت الله علیه د عمر څخه دا خبره نقل کړې ده یا د قشه امام مالک وړاندې وچاري جبريل نوم په ځمانه کې کوړې سخت غوسه شو چې نور نمونه قاضي چې تاسو دا کې خودل د قاسم نه ورسره زینب وشوله دا د رسول الله لوروا به دغه نور سره بل لورو شرقیه بل لورو شوله فاطمه الزهراء به بل لورو شو ام کلثوم دغه نور سره بل بچو شو عبد الله دغه نوم طيب دی بل طاهر دی بدل عبد الله دا درې وړيو نمونه دي دا دوه اسماء صفاتیا د مزمز کې به د مقوقس بادشاہ د خوانه ماریا قبطیه رسول الله له حدیث و دغه یو بچو شو ابراهیم هغه چې کله وفات شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د بوډاوالي بچو ډېر انتهازات هم ژړل د سترګو نه وکړاړي او ژړا په کار د بدی شرط باندې چې کله انسان د مخ گریوان وغیرہ دا ونشلي به ژړا انسان کله راځي چې کله سړی قران کې تدبر وکړي د الله په انعاماتو کې سوچ وکړي د حساب کتاب حالات را مخې لکې د جهنم حالات را مخې لکې د رب العالمین عظمت را مخې لکې او نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دومره ګرانه خدیجه چې کله هر وخت بر رسول الله دا یادوله عائشہ رضی الله عنها کله غیرت کرا ورکه چې بل بیبي نشم دی خدیجه یادوي انها كانت وكانت عائشه خدیجه کې خدا کارو دا تر دې پورې ورځ وی د غیلو رااله رسول الله ویل الله د حالکه عائشه به دې باندې غیرت کراله دوی ورته وغوښته چې کله به ذبح وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام به د خدیجه پر خپلوانو باندې دا خرج کوله د خدیجه دوستانو سره به رسول الله احسانونه کول تر څو پورې د هغه کجه هغه حق پوره کړي 15 کلو عمر پورې داو د رسول الله رسول وشول 15 کلو کې وسره نکاح کړو لیکن دا د خدیجه سره دا واده ولي په دې کې لوی پیدا دار و د نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې واده او غیر واده عمر تیر شو د فقر او غیر فقر عمر په تیر شو د سفر او غیر سفر د عمر په تیر شو تر څو پورې محمد صلی الله علیه وسلم یو ټینه غونډه انسان شي جهادونه وکړه وغیرہ چې کله 15 کلو ورشي د دین نه په دې خو ان شاء الله که چرشه به برز باندې شرط ژوندیو نو به د نبوت په سلام د رسول الله شروع کیږي هغه وایي رب العالمین دې مو تاسو د محمد رسول الله تابعداري نصیب کړي